ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹುಸನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆರೆ ಹೊಡೆದ ಚುಕ್ರ ಪುಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ملګرو دا چوکره پول هغه د ټیک ټاک د لارې ډیره موده ورک شوی اوس بیا هغه د اختر نه پس د ټیک ټاک په کم پاریو کې چې دی هغه چلیږي. که ستاسو خیال وي کله چې کومه واقعه چې مخې ته راغلی وه د حسنین هغه په هغې کې چې دې پول څونه یعنی یو نوم جوړ کړی و نو هغه به تاسو ټولو ته پته وي ځکه چې ټول خلک به تله دلته به ویډیو جوړولې او صرف او د دې د وجې لکه د حسنین کم تره چې انټرویو ورکوله هغې پکې دا ویل چې دا حسنین چې دی دا دونه لوپر و نو دا به تلو یو پول ته نو هغه کم انټرویو والا چې دی تپوس وکړي چې آیا دا به کم پول ته تلو نو دا حسنین کم تره چې دی ورته وایي چې دلته یو پول دی خلک ورته چوکره پول وایي نو هغه بیا دونه ډیر مشهور شو چې نن سبا چې کم دی په هغې باندې لکه زه تاسو ته په دې کې تاسو ته کم رش چې دی هغه ښیم یعنې کم اذان ماشوم چې ورسره ویډیو کړې ده تاسو چې کم دی لکه شاته هغه کتی شئ هر څه چې کم دی هغه ډک دی یعنې څونه ډېر خلک ورته هغه راغلی دی دا که تاسو خیال وي یو میاشت مخکې ورته کم سراج الحق صاحب کم امیر جماعت اسلامي چې دی هغه ورته هم راغلی او د دې ویزټ یې کړی او هغې باقاعده کم د دې چوکره پول نوم وانغستو بلکې د دې کم نوم چې یاد کړو نو هغه ټیک ټاک پول و په هغې کې کم کسان ورسره ولاړو یو پکې اواز هم وکړي چې سراج صاحب دا چوکره پول دی خو هغه په هغې باندې ځان غلی کړي او د دې نوم هغه ټیک ټاک پول چې کم دی هغه یاد کړي نو کم پول چې دی هغه اوس بیا ډېر زیات په ټرینډینګ کې دی تاسو کم کتې هم شئ یعنې دونه ډېر خلک هغې ته راغونډېږي د یو چکر ځای هم جوړ شوی دی د لرې لرې نه وله خلک هغه هم راځي یعنی کم موږ وګورو پېښور نه مردان نه بونیر سوات د دې علاقو خلک چې کم دی هغه هم چوکره پول ته چې کم دی روان دي یعنې د اختر کمې ورځې چې دي په دې کې تاسو د هغې کم رس چې دی هغه هم کتی شئ یعنې څونه خلک چې کم دی هغه دې له راغلي دي دغسې لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره